سوال دا دی چې جنت او دوزخ دواړه چې دي دا به هر سړی ته په تقدیر ملاوي. الله پاک چې د چا په تقدیر کې جهنم لیکلی آب جهنم ته ځي، او چې د چا په تقدیر کې جنت لیکلی نو هغه به جنت ته ځي. نو هر کله چې دا لیک پړ د پخوانه شوه. دویم سوال دا دی چې د چا په تقدیر کې لیکلی چې دا پلانې سړی به پلانې مړ کوي، نو چې هغه مړ کی نو دا هو قدرت مقرر کړي و چې د مرګ به د لاسه نو بیا به الله تعالی دا سړی پې نیسي ولی. دا یو مسله ده چې د دې تعلق دی گویا د تقدیر سره، او دا په اسلام کې دا مشکل ترین مسلونه ده. نو زه کوشش کوم چې څومره آسانو نه آسانو الفاظو کې کېدې شي چې تاسو په خدای پاک پوي. عرض داو چې جهنم او جنت صرف په دې کائنات کې دوه ډلو ته به ملاوي، چې هغه یو پیریان دي او یو بنی آدم دي. پیریان هم داسې مکلف مخلوق دی لکه څنګه چې مونږه مکلف، منځ، روجا، حج وغیرہ وغیرہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې مونږ د پاره پیغمبر او باعث د هدایت هو، داسې پیریانو د پاره قرآن کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبا په مانځه ولاړو چرته په سفر کې، نو د پیریانو یو ډله په لاره تېرېده. نو هغوی چې خپل وطن ته لاړه نو ټول خپل خپلوان یې راټول کړل او هغوی ته یې وویل چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي للرشد وخلقا. مونږ خو یو داسې قرآن واورېده چې هغه سړی د نیکۍ طرف ته رابلي. نو بیا د پیریانو یو مستقل وفد جوړ شو او راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکو چې ته به زمونږ ملک ته راځې او مونږ ته به هدایت کوې. نو حضور صلی الله علیه وسلم بیا لاړو داغي ملک ته. عظیمه دنیا د پیریانو چې دا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مسلمان شو. دا هو قرآنی خبرې دي. بل ځای کې قرآن کې الله فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما پیریان او بنی آدم ندی پیدا کړي مگر دې د پاره چې دوی به زما عبادت کوي. نو پیریانو بنی آدمو سره جخت د پیریانو ذکر چې عبادت د پاره صرف پیریان او بنی آدم پیدا دي، عبادت بدوی کوي. نو پیریان هم داسې مکلف مخلوق دی لکه څنګه چې مونږ یو. سوال د تقدیرو چې ارکلا قدرت لیکلی دی چې دا سړی به زما د لاسه مړ کېږي، نو بیا پې ما خدای پاک نیسي ولی. عزیزانو د دې آسان جواب دی، آسان. قرآن کې راځي چې وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. زه تر هغې پورې یو قوم ته عذاب نه ورکوم چې څو پورې مې هغه قوم ته
رسول نه لېږلی. د رسول ټکی کې د ائمه مجتهدینو لږ اختلاف. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې رسول نه مراد چې د عقل کامل او عقل سلیم مراد دی. زه تر هغې پورې چاله عذاب نه ورکوم چې تر څو پورې مې هغه ته عقل کامل نه وي ورکړی. د دې مثال داسې دی لکه نابالغ ماشوم چې مړ شي هغه چار څومره ګناه کړي خدای به پې نیسي. په دومره خو پوهېږئ تاسو. کم سړی چې بالغ شوی نه نابالغ ماشوم چې هر څومره ګناه او غلطۍ کړي وي هغه پې خدای پاک که غلا یې کړي او کار ته یې کړي او چې بالغ شي او بیا وکړي بیا به پې نیسي. ځکه چې په بلوغ سره دکې عقل کامل او عقل سلیم راغی. چې عقل کامل پکې راغی نو د ښه او د بد د تمیز ماده قدرت د ده په دماغ کې کېښوده. نو چې د ښه او د بد ماده د ده په دماغ کې قدرت کېښوه او ده ته یې وښودل چې دا کار ښه دی او دا بد دی او ورسره یې بیا اختیار ورکو چې ښه او بد مې درته وښوده اوس تا اختیار دی چې که په دې ښې لاره ځې او که په دې بده لاره ځې. دې جومات نه تاسو بار دې سړک ته وځئ او ما نه تپوس وکئ چې جي ډبګرۍ ته کومه لار تلې ده. نو زه تاته وایم چې ډبګرۍ ته دا سړک نیغ په ډبګرۍ ورغلی دی او یو سړک داسې په سیول کوارټرونو په ریلوے کوارټرونو چې راتاو شي او بیا په میشن اسپتال نو یو سړک ورته دام راغلی. نو ته چې سره د عقله دا دوله اشتلار پرېږدې ډبګرۍ ته او په دې اوږده روان شي دې کې زما څه ګناه شته؟ حاجي یعنې دا خو به نه وی چې ده راته غلطه ښودلې ده. تا ته وایم چې ډبګرۍ ته دا لنډه لار د 2-3 فرلانګه کې ډبګرۍ ده او که داسې ځي نو 1 میل لار جوړېږي او ته ماته وایي چې یاره په دې لنډه نه ځم په دې اوږده ځم. نو خدای دې بیخ بنیاد هم ورپسې وباسه او چې په لنډه نه ځي او په اوږده ځي. خبره ده که اوس تا ته قدرت وښوده چې دا شی حلال دا حرام دا روا دا ناروا دا جایز دا ناجایز. ٹھیک شو اوس وګوره سړي ښځه ده دا خپله ښځه دې ده چې 2 لفظه دې ویلي دي تا قبوله کړې وه او ما قبوله کړه. ټیک شو دا تا ته حلاله ده. دې ښځې سره هر قسم تعلق جایز نه بلکې باعث د ثواب دی. په دې 2 ټکو هر څه روا دي درته او دا 2 ټکي نه دي شوي او دا تعلق چې ته خپلې ښځې سره ساتې دا یو پردی ښځې سره وساتې دا حرام دي. د دې به تا ته سزا میلاوي. وګوره ګډوری دی څوک ویښته دي پې سپی دی عام حیوان دی دا عام حیوان. ته چې د ګډوري غوښه خورې نو د سپي ولې نه خورې؟ بیا به خنزیر تاسو نه یې لیدلی هغه دومره سرب وي چې د ډور سربوالي وجې نه پکې سره غوښه نه وي. نو چې ګډوری خورې بیا خنزیر ولې نه خورې؟ او دا قدرت ستا په دماغو کې ایښي دي او درته یې ویلي دي چې دا ګډوری دا حلال دی دا ما تا دپاره رزق پیدا کړی دی او دا خنزیر دا نجس دی دا سپی دا نجس دی. نو عقل قدرت تاله چې درکه او بیا اختیار درکه چې که ښه کې او که بد کې. نو هغې نه بعد ستا رانیول د یو ګناه نه پس ته دې کې خو به خدای ته نسبت د ظلم نه وي. حاجي
د بل دی بل مثال دا دی چې ته د کوی په غاړه ولاړې او زه درته یم چې ما غورځېږ ته وایې نه زه یم ما غورځېږې ته وایې زه یم به کوه بېړه دې غر کړه ته وایې نه زه ما ته څه پکار دي دې وخت کې چې رستو نه ټېلم درکم چې لاندې ځې اور میږ دې مات شي د قرآن د دې آیات دا جواب دی الله د دوی په زړونو مور ووهل 1,40,000 پیغمبران دې قوم ته راغلي او دې قوم نه دي منلي تېنه پیغمبران زړه چاودي تللي دي که نه دي تللي دې قوم نه زړه چاودي تللي خیرې ورته کړي دي او قوم د قوم یې ټول تباه کړی بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې پیغمبر چې څخه لري پې اچوم په بدل کې دعاګانې ورته کوه څخه لري کور لاندې تیرېږه پاس نه پې خزلې راغورځوم دعاګانې ورته کوه داسې پیغمبر او د داسې پیغمبر خبرم ته نه منې نو الله ورته ویل چې پرېږده انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون که یری که نه یری دوی ایمان نه راوړي او دې نه پس ما د دوی په زړونو مور والو بیړه مې وله غرقه کړه او عمر له مې تباه کړه تاسو خیال راغی نو عزیزانو ته د تقدیر باس دی بله مسله دا ده چې ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر که د سړي خوښه شي مسلمان دي شي که خوښه شي کافر دي شي لیکن په اسلام کې مې درته خیر ښودلی دی او په کفر کې مې درته شر ښودلی دی نو چې هر کله ښه او خراب لارې مې درته وښودې او ته سره د عقله ښه لار پرېږدې او په بده ځې دې کې نسبت خدای ته د ظلم نشي کېدی بلکې دا د خدای عین عدل دی